د کابل پکتیاکوټ سیمه ده. له دې ځایه مو حرکت وکړ پروان ولایت ته دغه دی په خیر سره راورسېدو. دا چې ښکاري له زابله راغلي ځوانانو چې په دې ښایسته منظره کې د سړک پر منځ اتڼ کولو. دا د سالنګ د تونل هماغه عمومي دروازه ده چې تاسې په پاکسونو کې لیدلې وي. دغه دی نو بالاخره د پل خمري ښار ته په خیر راورسېدو. دا یې دروازه ده. او د کندوز ښار ته سهار وخت راووتو. د ابدان دشته ده او ماشاءالله څه ناڅه شنه شوې ده خو په چکر راغلي یو د تاجکستان بندر دی دې ته شیرخان بندر وایي. سر مبارک د امام حسین رضی الله عنه د دې ځای خلک هم همدا وایي چې هغه غزې نه نقل شوی دی او دلته دفن شوی او سپارل شوی دی. ملګرو دا هم د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي کرم الله وجهه د مزار دروازه ده. مزار شریف ته راغلي یو او دلته د روضې مبارک ترڅنګ ولاړ یو. د سمنګانو ولایت د تاشقرغان تنګي تاریخي سیمې ته راورسېدو. د سمنګانو د ولایت مقام دروازه ده مخامخ چې تاسې په ویډیو کې وینئ. دا مخامخ چې ښکاري دا د تخت رستم یا د رستم د تخت په نوم شهرت لري. تاسې وینئ همدا اوس تازه دغه موټر چپه شوی و. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو دپاره زموږ د بلبلانو بڼ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سلامونه، جوړ په خیر. درنو لیدونکو تمه ده چې روغ او جوړ به وئ. راځئ نن در باندې په دغه ویډیو کې د کابل په شمول د هیواد د 15 نورو ولایتونو ښکلاګانې هم ګورم. کابل، پروان، بغلان، کندوز، مزار شریف او سمنګان ولایتونه در باندې ګورم. دلته به ډېر جالب او زړه راښکونکي مناظر در باندې وګورم. دا د کابل پکتیاکوټ سیمه ده. له دې ځایه مو حرکت وکړ. په ویډیو کې زموږ د دې سفر مشر جناب مفتی صاحب محمد صادق حنیف وینئ چې د سفر په شروع کې د سفر هدف بیان کړ، خو متاسفانه چې مایک مو هیر شوی و نو غږ په شفاف ډول نه دی راغلی، درست نه اورېدل کېږي. راځئ لږ به یې واورو. بس لدې ځای روان شولو. دغلته مو د سهار ناشتې لپاره یو څو تندوري راواخیستل، ځکه مزل زیات و، غوښتل مو وخت ضایع نشي او په موټر کې خوراک وکړو. د موټر د ټایرونو هوا مو دلته چک کړه، بیا مو مزل ته ادامه ورکړه. څو شیبو کې د کابل د فرزي ولسوالۍ ته ورسېدو. هوا یخه او موسم باراني و، نری نری باران ورېده، ګردونه او دوړې له منځه وړې وې. په داسې هوا کې چکر یقینا ښه خوند کوي. له دغه چوک څخه ورتیر شولو. دا د قرهباغ بازار دی. د اختر څلورمه ورځ وه او خلک خپلو کاروبارونو ته راستانه شوي وو. بالاخره د پروان ولایت ته دغه دی په خیر سره راورسېدو. دا د پروان ولایت د داخلېدو دروازه ده. پروان د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري او د کابل شمال ته پروت دی. مرکز یې د چاریکار ښار دی. د دې ولایت نفوس شاوخوا 200,000 تنه دی چې زیاتره یې تاجک، پښتانه او هزاره قومونه دي. مهم ځای پکې د بګرام ولسوالۍ ده. دا یې د امني قومندانۍ د دروازې ساحه ده. دلته بیا د پروان پوهنتون دی، کیڼ لور ته یې ودانۍ ده. د پروان تخنیکي انسټیټیوټ بیا دغه ځای کې دی. دا مخامخ چې ښکاري دا هغه لوی بسونه دي چې د کابل او کندوز، کابل او مزار شریف ولایتونو ته سورلۍ وړي. او دا د پروان مرکز چاریکار بازار منځنی چوک وینئ. ښه ډک بازار لري، ګڼه ګوڼه بیخي زیاته ده.
موږ هم وغوښتل د سفر لپاره خپل ځینې خوراکي توکي همدلته واخلو ځکه وړاندې بیا تر بغلانه داسې بازار نشته. چاریکار بازار د ولایت تر ټولو لوی بازار دی او د شاوخوا ولسوالیو خلک هم دلته د پیر او پلور لپاره راځي. دا بازار د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو لپاره ډیر مشهور دی. د چاریکارو انګور حتی نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. چاریکار بازار د کابل شمال پر لویه لاره پروت دی، نو له همدې امله ډیر تګ راتګ لري او تل ګڼه ګوڼه پکې وي. هیره دې نه وي چې دا زموږ 15 کسیز سفر د سفر رهبري مو مفتي صاحب محمد صادق حنیف ولا. مفتي صاحب محمد اسماعیل اخونزاده بیا د ډریورۍ مسولیت اخیستی و او هم په ځینو ځایونو کې 50% د اشپزۍ چارې پر مخ وړلې. مولوي صاحب محمد وزیر عمري زموږ د سفر ټول چارې شخص و، مطلب د ټولو کارونو یوه برخه پر مخ وړله. دا بیا زموږ د مجلس مالګه مولوي صاحب محمد صابر احمدي دی چې په چکر کې دا نه وي، چکر بیخي بې خونده وي. دا نو بیا ستاسې ورور مطلب زه محمد رسول نظری یم چې د دې سفر د ویډیو ټول جنجال زما په سر دی. یو له یو خوا غږ وکړي چاله زما تصویر واخله، بل له بلې خوا غږ کړي. په اخر سړی خفه شي چې وا وروره دا زما تصویر هم یو څوک وباسي یا نه. یو نصیحت مې ومنئ چې په سفر کې د ویډیو او د پیسو مسولیت ما اخلئ، ځکه دا دواړه تر ټولو درنې برخې دي. خو دې زورورو دا دواړه برخې په ما تاوان کړې وي. دا هم د پروان ښکلاګانې دي. دغلته مو بیا یو څو قطعې عکسونه واخیستل، راځئ تاسې هم وګورئ. له دې ځایه مخ پر وړاندې روان شولو. دلته بیا د پروان اوسیدونکو د روسانو د وخت زاړه جنگي ټانکونه ټول په دې یو ځای کې راټول کړي وو او دا اثار ډېر ښه ساتلي وو. تر دې وړاندې دا بیا د جبل السراج ولسوالي ده. د دې چوک ښي طرف سړک بیا د پنشیر او کاپیسا ولایتونو سره پروان نښلوي. له دې ځای وروسته نو زړه چاودل شروع شول. تاسې پوهېږئ چې ولې؟ هغه ځکه چې سړک یې خام و. د جبل السراج له دې چوک څخه تر سالنګونو پورې ټول سړک خام و، فقط یو نیم ځای به پکې پوخ و، نور به بیا خامه شو. تاسې دا تیږه وګورئ څومره جالب رنګ لري. زموږ مفتي صاحب یو ځای ایښې وه چې له هغې خوا به یې واخلو چې بېرته راغلو تیږه چاوړې وه. دغه دی نو د سالنګ ولسوالۍ ته په خیر سره ورسېدو. دا یې دروازه ده. سړک شیبه په شیبه نور هم خرابېږي. وړاندې صحنې در باندې وینم. دا مخامخ غره سره دا سپین شی چې وینئ دا بل څه نه دي، مړه واوره ده، خو ګردونو یو څه توره کړې، نه ښکاري چې واوره دي وي. او دا بیا څومره خوندور منظر دی، د دوو بې واورو غرونو ترمنځ د واورې غرې په منځ کې څومره جالب ښکاري. مهمه خبره بیا هم د سړک ده. داسې یو مهمه لاره چې تقریبا د څو ولایتونو عمومي لاره ده او زیاتره تجارتي اموال له همدې لارې هېواد ته راځي او ځي، خو د سړک دغه حال دی. هیله د مسؤل چارواکي دې سړک ته خاصه توجه وکړي. تاسې وینئ چې څومره ګډوډ دی. اوس خو باران دی ځکه سړک لوند دی او ګرد نشته. که دا اوس وچ وای نو تاسې به ګردونه لیدلی وای. دا بیا د دې لارې لومړی تونل و. تر دې وړاندې نور په لسګونه داسې تونلونه جوړ شوي. په کوم ځای کې چې دا تونلونه جوړ شوي په اصل کې دې ځای کې د غره ښویېدو یا واورې ښویېدو خطر زیات دی، نو په دې اساس یې داسې تونلونه جوړ کړي تر څو د خطر مخه ونیسي. شیبه په شیبه د سالنګ غرونو واورو ته رانږدې کیږو. جالبه دا وه موږ غوښتل چې په موټر کې د زعفرانو چای وڅکو، خو د سړک د خرابوالي له وجې به بیرته توی شو. تر ټولو سخته یې له ترموزه پیالې ته اچولو چې نیم به پیالې ته لاړه او نیم به تویېده. یخ بیخي زیات شو. تاسې شیشې وینئ چې له داخله داسې خولې شوي دي. دغه مخامخ چې ښکاري د سالنګ لومړی لوی تونل شروع شو. له دې وروسته داسې څو نور غټ تونلونه هم مخته راغلل، خو دا یې لومړی و. زموږ اسماعیل مفتي صاحب بیا هم ډریوري کوله او هم یې تاسې وینئ چې چای څکي. دلته یې له سراچې سمه ډاکسن جوړه کړې ده، ظالمانو پوره ماشین پکې بار کړی دی. خیر په هر صورت دا هم د همدې لومړي تونل مخه ده. یو څو شیبې دلته تم شولو. دا ملګري تاسې وګورئ په واوره یو بل ولي سخت سره خوشحال دي. دلته اوس هم واوره وریږي، تقریبا کافي اندازه واوره شوې ده او لا ورېدله. نن نو د حمل میاشتې 2مه نیټه ده او د 1405 کال سالنګ داسې له واورو ډک دی. ښه وسړیه مه کوه، څه ضرورت دی چې دلته ډز کوې،
څه به درته ووایي ستا خوښه ده نو په دې تونل کې داخل روان شولو تاسې هم وګورئ واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې اوسي افغان دا د دې خوانو د واورې ډک غرونه دي څه خوند کوي او له واورو په دې ډکو غرونو کې د برق دا پایې وګورئ ډېر کله چې په دې سخت واورو کې کومه پایه خرابه شي لکه دا اوس تاسې وګورئ فکر کوم دا یوه پایه غورځېدلې ده او بیرته په همدې ملاس شکل پکې تارونه تړلي نو ما دا ویل چې کله دلته د برق مشکل پیدا شي زموږ د وطن د برېښنا اتلان په داسې سخت واورو او غرونو کې موږ ته دلته ځان رسوي او زموږ کورونو ته برېښنا را رسوي په اصل کې سالنګ د هندوکش غرونو په زړه کې موقعیت لري دلته غرونه ډېر لوړ کلک او ډبرین دي چې ځینې څو زره متره لوړوالی لري سالنګ د افغانستان له هغو سیمو څخه دی چې ډیره زیاته واوره پکې وریږي په ژمي کې لارې اکثره وخت د درنو واورو له امله بندیږي ځینې وختونه د واورې ښویېدنې خطر هم موجود وي په سالنګ کې ژمی اوږد او ډېر یخ وي کله ناکله تودوخه تر صفر ډیره کمه شي او واوره تر څو میاشتو پورې پاتې کیږي د سالنګ لویه لار د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ تر ټولو مهمه لاره ده چې د همدې غرونو له منځه تیره شوې ده په ژمي کې سپینې واورې دغسې ټول غرونه پوښي او زړه راښکونکی منظر جوړوي اوړي کې بیا شنه بوټي او یخې اوبه ځانګړې ښکلا لري سره له دې ښکلا سالنګ یوه خطرناکه سیمه هم ده ځکه واوره ښویېدنه سخته یخني د لارې بندېدل دا هغه څه دي چې د دې لارې مسافر ورسره تل لاس او ګریوان وي سالنګ د طبیعي ښکلا له امله د عکس اخیستونکو او مسافرو لپاره ډېر جذاب ځای دی خیر دلته مو لږ دمه وکړه تر څو د هیواد له طبیعي ښکلاګانو خوند واخلو تاسې باور وکئ چې وطن کې مو همدغسې امنیت وي نو وطن مو ډېره ښکلا لري هره سیمه یې ځان ته یو څه وایي موږ په یقیني ډول له دې سفر او چکره ښه خوند واخیست دلته ما نه پوهېږم څه ویل غږ مې نه دی راغلی دا چې ښکاري له زابله راغلي ځوانانو چې په دې ښایسته منظره کې د سړک پر منځ اتڼ کولو دا ټول د هیواد د امنیت برکت دی چې نن د وطن ځوانان د خپل هیواد له غرونو او رغونو داسې خوندونه اخلي دا چې وینه یې د واورې هغه اندازه ده نور یې تاسې معلومه کوي چې څومره به وي د تونل ترمنځ هغه اوبه چې راڅڅېږي د ډېر یخ له امله داسې کنګره شوي دي او په خپل هماغه شکل باندې پاتې دي دا نو بالاخره هماغه عمومي او اوږد د سالنګ تونل دی چې تاسې داخل وینئ له دې سره دا تونل شروع شو دا تونل د پخواني شوروي اتحاد په تخنیکي او مالی مرسته جوړ شو په 1940 کال کې رسما پرانستل شو هدف یې دا و چې د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لنډه او اسانه لاره برابره کړي اوږدوالی شاوخوا 2.6 کیلومتره او د سمندر له سطحې نږدې 3400 متره لوړوالی لري دا د نړۍ له لوړ موقعیت لرونکو تونلونو څخه ګڼل کیږي د افغانستان د جګړو پر مهال څو ځله زیانمن شوی د واورې ښویېدنې یخنۍ او زړو تاسیساتو له امله خطرناک هم ګرځېدلی و د هوا د کم جریان ستونزه هم پکې موجوده وه خو لله الحمد په وروستیو کلونو کې د امارت اسلامي له لوري پکې ځینې مهم کارونه شوي لکه د تونل بیا رغونه او ترمیم د اوبو د ایستلو سیستم اصلاح د برېښنا او څراغونو نصبول او جوړول د سړک دننه پاککاري او د ترافیکو نظم جوړول کارونه لا هم روان دي څو تونل لا خوندي او معیاري شي د سالنګ تونل د افغانستان لپاره حیاتي اقتصادي او ترانزیټي لاره ده د شمال او جنوب ترمنځ تر ټولو لنډه او مهمه لاره همدا ده دغه دی له دې اوږد تونله په خیر سره راووتلو د تونل دېخوا خاوره د بغلان ولایت مربوط او هاخوا بیا د پروان ولایت قلمرو دا د سالنګ د تونل هماغه عمومي دروازه ده چې تاسې په پاکسونو کې لیدلې وي نن نو د واورې ورېدو دا منظر بیخي خوندور کړی دا د حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه په نوم مسجد دی دا چې چا جوړ کړی لږ وروسته یې در باندې وینم عمري صاحب نو بیا د چای ساخ شوقي و دلته هم چای څښلو ته کار ویلی و راځئ د مفتي صاحب دا څو خبرې واورو
دا د افغانستان د تاریخي مقاماتو څخه یو تاریخي او لرغونی ځای دی چې دا سالنګ نومیږي او فکر کوم دې خواته شمالي سالنګ دی او غل لښکته چې دی هغه جنوبي سالنګ دی. نو موږ ویل راځه د دې وخت نه استفاده وکړو او د افغانستان د ښکلي ځایونه او د ښایسته ساحې وګورو او دې نه عزت واخلو. نو دغه دی نن مې تاسو سره هم شریک. دلته موږ ولاړو چې عکسونه واخلو خو دې ویډیو کوله. خیر دا هم ښه خبره وه، څه مې ورته ونه ویل. ما هم دلته یو څو خبرې کړې وې خو خیر اواز یې سم نه اورېدل کېږي، تکلیف نه درکوم. احمدي صاحب بیا وایي چې ته وګوره چې شاته تونل پکې ښکاري که نه ښکاري، وروره بیخي خوندور ښکاري. مفتي صاحب اسماعیل هم دلته یو څه خبرې کول غوښتل خو فکر کوم د ماسپښین لمانځه وخت نو خبرې پاتې شوې. عمري صاحب بیا دلته څو خبرې وکړې خو فکر کوم پوره نه دي راغلي، دا لږې واورئ. اسلام آباد په نام دا کېږي، دا خو زموږ وعده ده. دغه ځای چې ګورئ دا لاندې د اودس ځایونه دي، د دې نلکو اوبه څلېرې ساعت همداسې چالانې وي، ځکه که لږ وخت هم بندې شي نو پایپونه یخک نیسي، بیا نو اوبه راتلل پکې مشکله وي. د اودس کوونکو لپاره ګرمې اوبه هم شته دی، ځکه په یخو اوبو اودس کول دلته بیخي سخته ده. مخکې مې وویل چې دا مسجد چا جوړ کړی. د دې مسجد د بنسټ ډبره نو بیا زموږ د لغمان اوسني والي قاري صاحب بختیار معاذ په لاسونو ایښودل شوې ده چې هغه وخت نوموړی د بغلان والي و. کورې ودان په ډېر مهم ځای کې مسجد جوړ کړی، بیخي ډېر اړتیا وه دلته د مسجد. خیر دلته مو لمونځونه وکړل او د مخکې تګ تابیا مو شروع کړه. دغې ته چاین وایي. ډریوران د واورې د ورښت پر مهال د دې لپاره ټایر ته اچوي چې ټایر ښویې نه شي، دا یې کلک کړي. بیرته مو حرکت وکړ او مخ په وړاندې روان شولو. دلته بیا هم سړک ځای ځای خامه و خو ښه خبره دا وه چې دې خواته د سړک جوړېدو کارونه روان و او بالاخره دا په بغلان کې د پلې دوشاخ بازار دی. له سالنګ راښکته دا لومړی بازار دی چې د مسافرو لپاره مهم اسباب پکې موجود دي. دا بیا د دوشاخ د بازار یو شمیر هوټلونه او رستورانټونه تاسې وینئ. د بغلان صنعتي ښار ته د داخلېدو دغه دروازه ده. اصل کې د بغلان ولایت په څو نورو برخو ویشل شوی، یو ته صنعتي بغلان وایي، بل ته بغلان جدید وایي، بغلان کونا او دې ته ورته نور بغلانونه هم دوی لري. واه څومره ښایسته اوبه روانې دي. دا چې د دې ځای اوبه رڼې او پاکې وي او لږ لږ لمر هم و، له سالنګه راښکته قرار هوا ګرمېده، نو دغه ځای مو د پخلي کولو لپاره مناسب وګڼلو. هیره دې نه وي چې د هوټل د خوراکونو پر ځای مو دا غوره وګڼله چې په خپله ځان ته خوراک تیار کړو. دلته به مو دوه ګټې کړي وي، یو دا چې له طبیعته به خوند واخلو او دویم دا چې لږ به اقتصادي هم وي وسړیه. بس په ګډه مو دلته سمدستي پخلی وکړه او 4 بجې مو د غرمې ډوډۍ نوشیجان کړه. بیرته مو سفر پیل کړ. فضا لږه را تیاره کېده ځکه مازدیګر ناوخته و. دا د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ بازار ته راورسېدو. ماشاءالله ښه ګرم او ډک بازار دی. خنجان ولسوالۍ نو بیا د بغلان ولایت د سویلي برخې یوه اداري سیمه ده او د هندوکش غرونو په لمن کې پرته ده. د ولسوالۍ مرکز د خنجان نومي همدا ښار دی. شاوخوا نفوس یې تر 10,000 پورې اټکل شوی، خو د وروستیو کلونو شمیر ممکن لوړ هم وي. ډېری خلک یې تاجک خو لږ شمیر پښتانه، هزاره او ازبک هم پکې ژوند کوي. او دا د بغلان د دوشي ولسوالۍ سیمه ده. دوشي ولسوالۍ بیا د بغلان ولایت په جنوب کې موقعیت لري او د غرونو او درو له امله طبیعي ښکلا لري. د ولسوالۍ مرکز د دوشي همدا کلی دی. خدای دې وکړي چې ستړي را سره نه شئ. دغه دی نو بالاخره د پلخمري ښار ته په خیر راورسېدو. دا یې دروازه ده. پلخمري ښار هم د بغلان ولایت مرکز دی بیا او د ولایت تر ټولو لوی اداري او سوداګریز ښار ګڼل کیږي. ښار د غرونو په لمن کې پروت دی، خو دا چې موږ د شپې راورسېدو نو فقط د ښار همدا رڼاګانې در باندې وینو. پلخمري د بغلان د اقتصاد مهمه برخه ده. دلته صنعتي فابریکې، بازارونه، کرنه او مالداري فعاله ده. د کابل او مزار لاره د دې ښار له لارې تیریږي چې سوداګري او تګ راتګ ته وده ورکوي.
بالاخره په خیر خیریت سره دا دی د کندوز ښکلي او ښایسته ښار ته ورسېدو. دا چې شپه وه نو د لارې نوره ویډیو مو نه ده کړې. دې اوږد سفر ښه ستومانه کړو، نوره ویډیو مې نه شوه کولی. ما ویل سبا به ګورو. شپه مو له ډاکټر صاحب خان ملک نیازي کره وکړه. دا چې څوک دی وروسته یې درته در پیژنم. دا د په خیر سره سهار شو، مونږ هم خوب وکړ او د کندوز ښار ته سهار وخت راووتو. کندوز ښار اصل کې د کندوز ولایت مرکز او د شمالي افغانستان یو له مهمو اداري او سوداګریزو ښارونو څخه دی. ښار د کندوز سیند په غاړه پروت دی او د شاوخوا غرونو او درو ښکلو منظرو ته نږدې دی. د دې ولایت زیاتره خلک تاجک، ازبک او پښتانه دي. کندوز د شمالي ولایتونو له لارې د تجارت او ترانزیت مهمه لاره ده، ځکه دا ښار د تاجکستان سره سرحد لري او سوداګري فعاله ده. اقتصاد یې په کرنه، مالدارۍ، صنعت او سوداګرۍ ولاړ دی. په ځانګړي ډول د میوو، غنمو او سبزیجاتو تولید مهم دی. دا ښار د تعلیم، روغتیا، اداري او سوداګریز خدماتو لپاره هم د شمالي سیمو مهم مرکز دی. کندوز ښار د طبیعي منظرو، سیندونو او شنو ساحو له امله د مسافرو، عکاسانو او همدا ډول سیاحتي سفرونو لپاره هم ډیر جذاب ځای ګڼل کیږي. وړاندې مې یادونه وکړه چې شپه مو له ډاکټر صاحب سره وکړه. دا نو دغه مخامخ را روان شخصیت دی. تاسې باور وکړئ د میلمه پالنې پوره حق ادا کړ او داسې میلمه پالنه یې موږ ته راکړه چې یوه شېبه مو فکر وکړ زموږ خپل کور هم دلته دی. زموږ په طبیعت جوړ، بااخلاق، باشرفه او د کندوز په اړه له معلوماتو ډک انسان په لاس راغلی و. د احسان یې پوره وړي یو، که مشرقي ته کله راغی نو انشاءالله تل به یې خدمت کیږي. جالبه خو دا وه چې کله به کیمره ورته مخامخ شوه نو دا به له خندا شینو او په دې خبره یې خپله هم اعتراف څو ځله وکړ. خیر له دې ځای روان شولو د کندوز د مشهورې دښتې په لور. دا د دشت ابدان دښته ده. داسې ځای چې طبیعت دلته خپل ټول رنګونه خواره کړي دي او انسان ته داسې احساس ورکوي لکه یوه بله نړۍ. دلته چې ګورئ هر لور ته شنه جلګه، خلاصه فضا او د خلکو خوښي خپره ده. کورنۍ، ځوانان، ملګري ټول له ښارونو او کلیو راوتلي ترڅو د ژوند له ستړیاو لږه شیبه ځانونه خلاص کړي. د ځوانانو شور او د کورنیو ګډې ناستې دا هر څه د دې دښتې ښکلا لا څو چنده زیاتوي. دا د خلکو د خوشحالۍ یو ژوندی تصویر دی. په ځانګړي ډول د پسرلي په دغه موسم کې کله چې ځمکه دغسې شنه وي نو دلته د ژوند یو نوی رنګ پیدا کیږي. خلک له کندوز ښار او دې ته ورته له شاوخوا ولسوالیو څخه دلته راځي، خپلې میلې جوړوي، پخلی کوي او د طبیعت تر سیوري لاندې وخت تیروي. دشت ابدان یوازې د تفریح ځای نه دی بلکې د مالدارانو لپاره یو مهم څړځای هم دی. په همدې شنو وښو کې رمې څریږي چې د دې سیمې د خلکو او ژوند یوه مهمه برخه جوړوي. دا ځای د طبیعت او انسان ترمنځ یو ښکلی توازن دی. که تاسې هم غواړئ چې له شور او ستړیا څخه ځان خلاص کړئ نو د کندوز ولایت دشت ابدان ته یو ځل حتما سفر وکړئ. شاید دلته تاسې هغه سکون ومومئ چې ډیر وخت یې لټوئ. موږ بیخي پورته له شوره لږ لرې راغلو. دلته مو موټر ودراوه او د سهار ناشتې لپاره مو پخلی شروع کړ. خو له پخلي مخکې زما دا یو څو خبرې در سره واورئ. کندوز ولایت دی او دا کومه دشته چې تاسو ته ښکاري سرسبزه او ډېره ښایسته دشته ده، دې ته د ابدان دشته وایي. اکثره د نورو ولایتونو نه چې کم سیلانیان راځي یا د چکر او د سیاحت او د تفریح په نیت باندې هغه همدې دشتې ته راځي او همدلته ځان سره خپل د خوراک وسایل هم راوړي. خوند هم دا کوي چې دغسې ځای ته راشي او دلته بیا اشپزي دې هم خپله وکړي او خپله ترتیب برابر کړي ویې خوري. د چکر دپاره بهترینه ساحه ده او ډېره کافي دشته ده. یعنې تقریبا موږ داسې 10-15 شل دقیقې مزل وکړو، مکمله دشته ده. ولا چې څومره ځي وړاندې دغسې سرسبزه ده. نو د چکر دپاره که غواړئ چې د چکر نه خپل خوند واخلئ راشئ کندوز ته او داسې ښایسته. نو دلته مو ځای جوړ کړ، ملګري لګیا شول د پخلي لپاره تیاری نیسي. دلته د سړک دواړو خواو ته د برق پایې دي. دغه چې ښکاري
د ډاکټر صاحب په وینا چې دا د پاکستان د برق پای دی چې له تاجکستان ورته برق تیر شوی او د افغانستان حکومت ته د دې ټیکس ورکوي او هغه چې ښکاري د سپینې وړې پای د کندوز خپل برق دی او غټي پای وړاندې بیا د نورو ولایتونو لپاره له تاجکستان د برېښنا د لیږد پای دي. مفتي صاحب څه وایي؟ راځئ په ګډه یاو. کندوز د ابدان دشته ده او ماشاءالله څه ناڅه شنه شوې ده، خو که یو څو ورځې پرې باندې تېرې شي د بود تر اتم لسم پورې نو انشاءالله چې دا به ورغلی او داسې ساحو ته راتللو سره د انسان هغه طبیعت تازه کېږي او کوم بور شوی چې وي په دې څو ورځو کې، خصوصا هغه خلک چې وظیفې لري یا مثلا ډېر کار کوي، ډېر زحمت باسي، هغوی دپاره داسې یو چکر پکار وي سړی داسې شنو سبزو ته او دښتو ته لاړ شي، چکر ووهي، هغه خپل مازغه هم ریفریش کړي او بدن هم ریفریش کړي او سربیره په دې د طبیعت نه هم خوند واخلي. موږ هم راغلي یو چې طبیعت نه خوند واخلي. رومیان نو دغه د له خیر سره لواب شول او لږه شیبه کې به آماده شي. تر هغې تاسې د دې کوچني شپونکي خبرې واورئ. څو دانې دي؟ 400. دا ټول ستاسې خپل دي که د خلکو هم دي پکې؟ ښه. او تاسو کورونه کوم ځای کې دي؟ نارنج باغ کې. کوم ځای کې دی دا؟ ښه. او دا څومره دشته ده؟ لویه ده. بیرته خپل پخلی ته راځو. خوراک دا دی تیار شو. دلته مو په دې ښایسته او طبیعي ښکلا کې نوشیجان کړ، له ملګرو سره په داسې آرام او خوندور ماحول کې ناسته، مجلس او خوراک سخت خوند کوي. له ډوډۍ وروسته مو شین چای نوشیجان کړ او بیا مو قرار د وړاندې تګ تابیا ونیوله ترڅو د تاجکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه د شیرخان بندر څخه لیدنه وکړو. نو روان شولو بالاخره د شیرخان بندر په لور. په لاره کې مو داسې ښکلي زرنجونه هم ولیدل. تاسې هم وګورئ دلته د هندي ریکشو پر ځای بیا دغسې ښکلي زرنجونه له یوه ځایه بل ځای ته سورلۍ انتقالوي. تاسې وګورئ څومره خواري پرې باندې کړي او څومره یې خوندور او ښایسته جوړ کړي دي. خیر دا د کندوز ولایت د ګمرک ریاست دروازه ده. دلته راورسېدو. د شیرخان بندر ته اوس ورنږدې کېدو کې یو. دا دی نو په خیر سره راورسېدو. دا مخامخ د شیرخان بندر پول دی او دا لاندې ترې د امو سیند یا د امو دریا ده. دلته نو موږ د امو سیند پر غاړه روان یو. دا نو هغه ستر او تاریخي سیند دی چې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې مرکزي اسیا له مهمو اوبو څخه شمیرل کیږي. دا سیند له لرې غرونو راپیلیږي او د تاجکستان او قرغیزستان له لوړو سیمو څخه بیا سرچینه اخلي او بیا اوږد سفر کوي ترڅو دلته راورسیږي. په خپل مسیر کې د ازبکستان او ترکمنستان له څنډو هم تیریږي او بالاخره د افغانستان شمال ته رارسیږي. دلته همدا امو دریا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. د مفتي صاحب حنیف یو څو خبرې در باندې اورم. دا د تاجکستان بارډر دی او دا پل چې تاسو ته ښکاري دا د افغانستان او د تاجکستان وصلونکی دی او هغه طرف ته تاجکستان دی، دې طرف ته افغانستان دی. موږ راغلو دغه آخري مرز د افغانستان ته چې دنه اخوا نور بیا د امو سیند شروع کېږي او امو سیند چې دی د دواړو ملکونو بارډر دی. نو دواړه ملکونه یې سره بیل کړي دي. نو موږ راغلو دلته چې دا ساحه ووینو د آخري مرز د افغانستان ته خپل ځان راورسو او دا د تاجکستان د خاورې نه هم لیدنه وکړو. لږ دی خوا دا د شیرخان بندر په شروع کې هغه لوحه ده چې له افغانستانه خدای پاماني اخلي او تاجکستان ته رواني. موږ څو شیبې دلته منتظر شو ترڅو هغه نور کسان چې د پل په منځ کې دي تاسې وینئ هغوی راشي بیا به موږ ته اجازه وشي. دا موټر اوس له تاجکستان افغانستان ته راغی. نه پوهېږم چې څه به یې دې خوا را انتقال کړي وي. دا د موږ ته هم اجازه راکړل شوه او د پل پر سر روان یو. لاندې د امو سیند دی چې مخکې مې تشریح درته وکړه. اوس یې اوبه د پخوا په پرتله یو څه کمې شوي دي. د شیرخان بندر د کندوز ولایت په شمال کې بیا یو مهم سرحدي ښارګوټی دی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د رسمي سوداګرۍ دروازه بلل کیږي. دا بندر لکه څنګه چې وینئ د امو سیند پر غاړه موقعیت لري او له همدې لارې افغانستان له مرکزي اسیا سره نښلوي.
شیرخان بندر د هیواد له مهمو اقتصادي نقطو څخه دی ځکه واردات او صادرات زیاتره له همدې لارې کیږي. سوداګر له دې ځایه مالونه تاجکستان او نور هیوادونو ته وړي. د شمالي ولایتونو لپاره د توکو راوړل او لیږد اسانه کوي. هر ورځ لسګونه باروړونکي موټرونه له دې بندر څخه تیریږي. له طبیعي اړخه د آمو سیند دې بندر ته ځانګړې ښکلا ورکړې ده. راځئ زموږ د ملګرو خبرې هم په وار وار سره واورئ. موږ هم د خپل د ځي ملګرو ورونو سره په چکر راغلي یو. د تاجکستان بندر دی ته شیرخان بندر وایي. هغه تاجکستان د دې خو افغانستان شریک تاجکستان بارډر دی کلی کې ولاړ یو سیند ناخوا د آمو سیند دی دا شاته ستاسو ښکاري او دې سیند ناخوا د تاجکستان دی خو افغانستان دی. آمو سیند خو زموږ د افغانستان یو تاریخي سیند دی نو ولې خوند نه کوي چې خپل داسې لرغوني منطقې سړی وي. ما فکر کوم خوشحالي زیاته شوې ده دغه وجې نه د اوبه کم شوي دي نو هغه تاثیر یې په دې سیند هم اچولی خو الله دې وکړي چې دغه اوبو نه افغانستان ته ډېره ګټه ورسي. مننه. له حوصلې مو مننه. دا هغه لوحه ده چې کله څوک له تاجکستان څخه افغانستان ته راشي نو لومړی په دې لیکنه سترګې لګېږي افغانستان ته ښه راغلاست. له دې ځایه بیرته را روان شولو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ پر لور تر څو له هغه زیارت څخه هم لیدنه وکړو او دغه دی نو دا هم د امام صاحب لرغوني ښار ته د داخلېدو دروازې ته راورسېدو. یوه مسله چې ما ځان سره نوټ کړه هغه دا چې دلته ټولې هندۍ رکشې په نیلي رنګ شوي دي. تاسې په تصویر کې په ویډیو کې ګورئ ټولې رکشې په نیلي رنګ باندې رنګ شوي. زموږ په مشرقي کې بیا ټولې په زیړ رنګ باندې دي. روضې مبارکې ته راورسېدو. د دې سیمې ځایي خلک وایي چې دلته د امام حسین رضی الله عنه سر مبارک دفن دی. راځئ د دې روضې نورې صحنې وړاندې په ویډیو کې وګورئ. راته دی یو ځل دیدن راکه قربان ګلا ګلا د تورو سترګو دی ارمان کړم زه هر کله کله زړګی مې تا پسې خوږېږي. راته دی یو ځل دیدن راکه قربان ګلا ګلا د تورو سترګو دی ارمان کړم زه هر کله کله زړګی مې تا پسې خوږېږي. مخ دې پړک وهي جانانه قربان ګلا ګلا زړګی مې تا پسې خوږېږي. سپین مخ دې پړک وهي جانانه قربان ګلا ګلا. چې په کربلا کې د یزید او د عبید الله بن زیاد لخوا په شهادت ورسېدو. جسد مبارک په کربلا کې دفن دی او سر مبارک په اول وخت کې په روایتو کې راځي چې هغه په دمشق کې دفن و. بیا د مشکلاتو په اساس د هغې ځای نه رانقل شوی دی ځای ته سر مبارک د امام حسین رضی الله عنه د دې ځای ځایي خلک هم همدا وایي چې هغه ځای نه رانقل شوی دی او دلته دفن شوی او سپارل شوی دی. په روایتو کې داسې موثق او معتمد دلایل په دې باندې نشته خو ځایي خلک او بعضې د تاریخ کتابونو دا مسله لیکلې ده. له دې ځایه مو بیرته حرکت وکړ. د غرمې ډوډۍ لپاره مو بیا هم د آبدان دښته انتخاب کړه. د همدې دښتې په بازارک کې مو لږ څه د چرګ غوښه واخیسته. او دلته بیا مشر مفتی صاحب ډرایورۍ ته ناست و. ماشاءالله موټر یې تر دې ځایه راورسولو. بس نو ملګرو د تل په څیر بیا هم پخلی شروع شو. واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې اوسي افغانان پکې نسل اتلان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې ښکاري د غرو چت سرونه له اسمان سره ننګ او له ایمان سره ننګ او له ایمان سره دا وطن 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 دا د لوی افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري. دا نو اوس د شپې ډوډۍ د ملګرو چې د ډاکټر صاحب دوی لخوا راوړل شوه. شپه مو بیا هم همدلته ده د ډاکټر صاحب سره. د غرمې له ډوډۍ وروسته مو نوره ویډیو ځکه نه وکړې چې ستړي وو. ایله مو حمام وکړ. کله چې تازه شو نو د هغې وروسته ماښام مو دلته راغلو.
نو له ډوډۍ او لمونځ وروسته قرار ویده شو ولې چې بیخي زیات ستړي وو. دا د نو یو بل سهار مو هم د کندوز په ښار کې پیل کړ او اراده مو وکړه چې مزار شریف ته لاړ شو. له ډاکټر صاحب مو اجازه واخیسته او د بهترینې میلمه پالنې مو ورڅخه نړۍ مننه وکړه. د کندوز ښاریانو په شنه سهار کې خپل کاروبارونه شروع کړي وو. له دغه ځایه دغه غټ 2000 موټرونه ډکیږي او بیا کابل ته روانیږي. روان شولو د کندوز چاردرې ولسوالۍ له دروازې هم دا د ورتیر شولو. د خوا نور سړک بیخي خامو او په سړک کې تیږې خخې کړې وې. وا دلته نو بیا زما ډریوري هم لږ وګورئ یاره. په موږ کې زه مشر مفتي صاحب او احمدي صاحب ډریورۍ کې لږ کمزوري یو. محمد وزیر عمري او اسماعیل مفتي صاحب نو بیا پاخه ډریوران دي. خیر سړک خالی وو، ډریوري اسانه و یاره. ما هم له خدای همدا غوښتل چې داسې یو خالی ځای وي چې لږه منډه ورکړو، خو د خام سړک له وجې مو منډه هم نشوه ورکولی. څه به مو سر خوږوم، بس دغه دی. په دې دشته کې مو د سهار ناشتې دپاره آمادګي شروع کړه. وړاندې صحنې را سره وګورئ. غرونو کې بازان لري، غرونو کې بازان لري، غرونو کې بازان اوس افغانان پکې نسل اتلان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې اوس افغانان پکې نسل اتلان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې کاری د غرو چت سرونه لاسمان سره ننګولا ایمان سره ننګولا ایمان سره دا وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن. له دې ځایه بیا روان شولو. تر یوه ځایه مشر مفتي صاحب هم ډریوري وکړه. دا وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري دا وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان شور په سیندونو کې تاو په لویو غرونو کې مینا یې په زړونو کې. دا ځای نو ډېر زیات خاموش او زمونږ هم خوښ شو. خاموشي پکې خوره وه او بیا مو دا خاموشي په یو څو ډزو سره ماته کړه. یو ملګري په نوبت سره نښه ویشتله، خو دا چې نښه کوچنۍ او لرې وه موږ هم پوره مسلکي نه وو، نو خدای شته ونه لګېده. راځئ د یو ملګري د ډز کولو صحنې هم در باندې ګورم. دا پر مونږه ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان اوس افغانان پکې نسل اتلان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې اوس افغانان پکې نسل اتلان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې کاری د غرو چت سرونه لاسمان سره ننګولا ایمان سره دا وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان. دلته بیا دغه شګه ډېره جالبه وه. دومره میده او پاکه وه چې غوښتل مو قرار پکې ډډه ووهو.
ښایسته شیبه مو دلته تېره کړه. ځینې صحنې در باندې وینو. آزادی مو مبارک شه سو زاله غاړه ورکړئ افغانانو یو تر بلا د دښمن منګولو مو زخمي کړي بې ګناه ټول افغانان ځپل کېدله. آزادی مو مبارک شه سو زاله غاړه ورکړئ افغانانو یو تر بلا د دښمن منګولو مو زخمي کړي بې ګناه ټول افغانان ځپل هر افغان پناهی لای خپل ارمانو تستان کلاسو کفنونه یې ګندلا دښمن ورمیکړو ماته مان الله خان وی شړل خپل ملک پترپالا هر افغان پناهی لای خپل ارمانو تستان کلاسو کفنونه یې ګندلا دښمن ورمیکړو ماته مان الله خان وی شړل خپل ملک پترپالا قام چې هیران کړی دا پیغزانانو نو درنو ملګرو مزار شریف ته پر لار د تاشقرغان دغه بازارک مخې ته راغی. ښه ګڼه ګوڼه پکې وه. دا د سمنګانو ولایت مربوط د خلم ولسوالي ده او دغه بازار یې د بازار پل تاشقرغان په نوم باندې یادېده. دلته مې له یو کس وپوښتل این بازارک به نام چی یاد میشه؟ بازار تاشقرغان منطقه پل میشه. تاشقرغان بله. کدام ولایت مربوطش میشه؟ ولایت فعلا ولایت سمنگان. سمنگان. بله. همین مرکز سمنگان خود بازار سمنگان در کجاست؟ بازار سمنگان خود سمنگان است. کدام طرف که بریم رایش کدام؟ فقط تنگی بینیم اون تنگی در نگاه برای در نگاه چوک است. با چوک طرف کو میریم. ما که مزار میریم ما میتونیم بریم. مزار خود درست میده میریم. چوک هم تو میریم. سمنگان طرف میریم. این تاشقرغان مربوط ولایت سمنگان. بله. کاری د غرو چت سرونه لاسمان سره ننګولا ایمان سره ننګولا ایمان سره دا وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه. او دا هغه چوک دی چې د ښي اړخ په مسیر یې مزار شریف دی او د چپ اړخ مسیر ته بیا د سمنګانو ولایت دی. موږ مزار ته روان شولو. د مزار شریف سړک نو بیا خوندور سړک اگر چې لږ کوچنی و خو ټول پوخ و. دا د ریل پټلۍ ده چې ممکن له ازبکستان څخه تجارتي مالونه به په دې سړک تلل او راتلل. په دغه لوحه بیا لیکلي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي ټاټوب یو لرغونی تاریخي ولایت بلخ ته راغلاست. نو دا د بلخ ولایت چې مرکز مزار شریف دی دروازه یې ده. له دې ځایه د بلخ سیمه شروع شوه. دا څومره جالبه ده. لغمانیانو دلته هم ځان را رسولی او دوکان یې جوړ کړی او تاسې دا لوحه وګورئ. دلته بیا په دغه ښي طرف چې کوم سړک دی دا د حیرتانو بندر ته تللی چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ بارډر دی او تجارتي اجناس له همدې سیمې څخه افغانستان ته راځي. او وړاندې دغه بیا د مزار شریف ښار ته دخولي دروازه ده. هغه ښار چې د تاریخ، دین او ښکلا یو ځانګړی امتزاج پکې لیدل کېږي. مزار شریف د بلخ ولایت مرکز دی او د افغانستان له تر ټولو مهمو او پیژندل شویو ښارونو څخه شمیرل کېږي. دا ښار نه یوازې اداري او اقتصادي ارزښت لري بلکې روحاني او تاریخي اهمیت هم ډیر لوړ دی. بازارونه یې ښه ګڼه ګوڼه لري او خلک پکې په سوداګرۍ بوخت دي او د شمالي ولایتونو یو مهم اقتصادي محور ګڼل کېږي. دغه بیا د بلخ پوهنتون دروازه ده. دا پوهنتون د مزار شریف ښار په زړه کې موقعیت لري او د هیواد له لویو او مهمو دولتي پوهنتونونو څخه شمیرل کېږي. هر کال زرګونه محصلین له بیلابیلو ولایتونو څخه دلته راځي ترڅو خپل علمي سفر پیل کړي. نو موږ هم له راتګ سره سم دغه سونا ته ورغلو ترڅو حمام وکړو او لږ مو وجود تازه شي. ښه عصري حمامونه یو. موټر مو هم په موټر شوي کې لږ څه ووینځلو او بیا مو حرکت وکړ د روضې مبارکې پر لور. که د ښار بله خواته وګورو پراخ سړکونه، شنې ساحې او عصري ودانۍ هم پکې لیدل کېږي. دا ښار د پخواني تاریخ او ننني پرمختګ یو ښکلی ترکیب دی. که تاسې کله دې ښار ته راشئ نو یوازې به ودانۍ او بازارونه ونه وینئ بلکې تاریخ، عقیده او ښکلا به په یوه ځای کې احساس کړئ. نو دا د مزار شریف.
یو ښار خو له زرګونو کیسو او احساساتو ډک. زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان شور په سیندونو کې تاو په لویو غرونو کې مینا یې په زړونو کې مینا یې په زړونو کې شور په سیندونو کې تاو په لویو غرونو کې مینا یې په زړونو کې مینا یې په زړونو کې خیجی لاسینې د هر افغان ولولې لري بلې یې لمبې لري بلې یې لمبې لري دا وطن 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 دا د لوی افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان اوسې افغانان پکې نسل اتلان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان. ملګرو دا هم د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي کرم الله وجهه د مزار دروازه ده. دې ځای ته زه په لومړي ځل راغلم. په ویډیوګانو او عکسونو کې مې زیات لیدلی او مګر له نږدې راتګ یې بیل کیف درلود. دا هغه ستر او تاریخي زیارت دی چې د افغانستان په شمال کې د روحانیت او ښکلا یو بېساری مرکز ګڼل کیږي. د مزار شریف ښار په شمالي برخه کې موقعیت لري او د بلخ ولایت یو مهم روحاني تاریخي او سیاحتي ځای دی. دا زیارت د خلکو په منځ کې د حضرت علي رضی الله عنه سره تړل کیږي او خلکو ته د عقیدت یو لویه سرچینه ده. په ویډیو کې تاسو وینئ چې د فیروزي رنګو ګنبدونو یې ښکلا څو چنده کړې ده. ښکلي موزایکونه یې د هنر او مهارت شاهکارونه ښکاره کوي او پراخ انګړونه د زیارت کوونکو لپاره آرامه فضا برابروي. هر لیدونکی دلته د تاریخ، دین او ښکلا په یوه وخت کې احساس کوي. نو ملګرو مزار شریف زیارت د سلګونو کلونو تاریخ لري. د اسلامي دورې له پخوا راهیسې د خلکو د عقیدت او زیارت مرکز پاتې شوی دی. د فیروزي رنګ ګنبدونو، ښکلو نقشونو او پراخو انګړونو سره جوړ شوی چې هر لیدونکی ورته حیرانیږي. خلک دلته هر وخت او همیشه راځي، دعا کوي او د روحاني سکون احساس کوي. د دې ځای فضا د فکر او دعا لپاره یو ځانګړی فرصت برابروي. د فیروزي ګنبد او د خښتو ښکلي نقشونه د دې زیارت ځانګړتیا ده. د ماښام پر وخت د رڼا انعکاس د مزار منظره لا ښکلې کوي. شنې ساحې او پراخ انګړ د زیارت کوونکو د آرامۍ سبب ګرځي. د دې ځای چاپیریال د دعا او فکر لپاره مثالي دی چې خلک له ستړیا، ستونزو او ورځني ژوند له فشارونو خلاصوي. که تاسې نه یې راغلي نو یو ځل حتما راشئ. راځئ زموږ د مفتي صاحب یو څو خبرې واورئ. دا د خوارجو نه پټ دی. علي صاحب خوارجو په شهادت رسولی و، بیا نجف کې دفن شوی و. د نجف په ښار کې دفن شوی و. نو هلته د خوارجو مشکلاتو احتمال د دې ویره د دې و چې خلک د علي صاحب زیارت وشکوي او قبر نه د علي صاحب مبارک جسد وباسي، بې احترامي ورته وکړي. نو د خوارجو د ویرې نه روایتو کې راځي د تاریخ په کتابونو کې چې هغې ځای نه ویستل شوی دی او دلته راوړل شوی، دفن شوی پټ، په هغه زمانه کې پټ دفن شوی و. نو اوس په نجف کې هم د علي صاحب مبارک روضه ده، هلته هم خلک زیارت ته ورځي. او په افغانستان کې د بلخ په ولایت کې هم د علي صاحب مبارک زیارت دی، دلته هم خلک راځي، دلته هم ځي. نو خوارجو ته دا معلومات نه وو چې اوس دلته دی او که هلته دی، کوم ځای ته اوسېدل شو. نن مونږ د افغانستان یو تاریخي ښار مزار شریف ته راغلي یو او دلته د روضې مبارکې تر څنګ ولاړ یو. دغه روضه مبارکه چې علي کرم الله وجهه ته منسوبه ده، خلک دلته هر وخت د زیارت دپاره او دعا دپاره راځي. نو دغه ښکلی مسجد او ښکلی روضه په نیلي رنګونو او نقش و نگار باندې سمباله یو زړه راښکونکی نمایش لري. نو دا ښار یوازې د علي کرم الله وجهه په وجه نه بلکې د یو ستر روحاني او صوفي عالم مولانا جلال الدین بلخي رحمه الله په معنوي او فرهنګي مقام باندې هم برخوردار دی چې تر ننه پورې د هغه روحانیت او د هغه علمیت لا پیغامونه ورکوي او دغسې د عقیدت پیغام هم موږ ته راکوي.
درنو دوستانو دا د مسجد د داخل دی بیخي لوی مسجد پکې جوړ دی په یو وخت کې پکې په زرګونو کسان ځایږي یو مازدیګر وي بل د زړه سر وي څومره مزه کا چې دې ځیګر وي یو مازدیګر وي یو مازدیګر وي بل د زړه سر وي څومره مزه کا چې دې ځیګر وي یو مازدیګر وي سر وي څومره مزه کا چې دې ځیګر وي یو مازدیګر وي ګل ګلشن مینا فن خوند کوي دایت من ګل ګلشن مینا فن خوند کوي. دا د روزې هغه دیګی دی چې پخوا وختونو کې به خلکو ته پکې شربت ورکول کېده. د دې ځای خلک هم داسې وایي او دا مخامخ چې ګورئ دا د علي صاحب مزار دی. راځئ وړاندې صحنې تاسې په دغه دا وطن ودان وطن دا د لوی افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري. دا وطن ودان وطن دا د لوی افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري شور په سیندونو کې تاو په لوی غرونو کې مینا یې په زړونو کې مینا یې په زړونو کې شور په سیندونو کې تاو په لوی غرونو کې مینا یې په زړونو کې مینا یې په زړونو کې خیجی لاسینه د هر افغان ولولې لري بلې لمبې لري بلې لمبې لري. دا وطن ودان وطن دا د لوی افغان وطن دا پر مونږه ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري اوس افغانان پکې نسل اتلان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې اوس افغانان پکې نسل اتلان پکې واړه سربازان پکې. درنو دوستانو دا چې مازیګر ناوخت او نو لدی ځای مو بیرته حرکت وکړ او د سمنګانو ولایت په طرف روان شولو. د مزار شریف له دغه دروازې بیرته ووتلو. په لاره کې مو د تل په څیر بیا هم دغلته پخلی وکړ ډوډۍ مو وخوړه او شپه مو د تاشقرغان تنګي ترڅنګ په یو هوټل کې وکړه. ګران وطن دا پر مونږه ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې
جوړ په خیر درنو ملګرو دغه د یو بل سهار شو ټولو خپل وسایل راټول کړل او د موټر په طرف روان شو وسایل ټول ځای پر ځای شول او دا د اوس د تاشقرغان تنګي ته روان دي دا پر مونږ ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري دا وطن 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 دا د لوی افغان وطن دا پر مونږ ګران وطن دا پر مونږ ګران وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان شور په سیندونو کې دوستانو دغه د سمنګانو ولایت د تاشقرغان تنګي تاریخي سیمې ته راورسېدو دا ځای به موږ د تاریخ په کتابونو کې لیدلو نن مو په حقیقي ډول ولیدلو بیخي عجیبه تنګي ده دا په اصل کې هغه تاریخي او طبیعي تنګي ده چې د شمالي افغانستان له غرونو سره تړلې ده او د خلکو د سفر او سوداګرۍ یو مهمه لاره ګڼل کیږي تاشقرغان تنګي د سمنګان ولایت او د شمالي سیمو په منځ کې موقعیت لري دا تنګي د خاورینو او ډبرینو غرونو په منځ کې د یو اوږد او پیچلي مسیر په توګه پیژندل کیږي چې له لرې لرې ولایتونو څخه خلک پرې تګ راتګ کوي په ژمي کې د تنګي لارې د تګ راتګ لپاره ځینې وختونه ستونزمنې وي خو د طبیعت ښکلا هر مسافر ته خوند ورکوي خلک ځینې وختونه د سیاحت او طبیعت لیدنې لپاره دلته ورځي دوستانو ستاسې مې بیخي ډېر وخت ضایع کړ او فکر کوم ویډیو راڅخه ګپ ګپ کې ډېره اوږده شوه بس لږ مو وزغمئ روان شولو دا دی د سمنګانو ولایت پر لور دا هم د سمنګانو ولایت مرکز ایبک ښار دروازې ته ورسېدو دا بیا د ایبک تاریخي ښار بازار دی چې ښه ګڼه ګونه لري د سمنګانو د ولایت مقام دروازه د مخامخ چې تاسې په ویډیو کې وینئ سمنګان په اصل کې د افغانستان په شمال کې موقعیت لري د بلخ کندوز او بغلان له ولایتونو سره ګډه پوله لري دا ولایت د غرونو او تنګیو په منځ کې پروت دی ایبک بیا د سمنګان ولایت مرکز دی او د ولایت اداري اقتصادي او کلتوري مرکز ګڼل کیږي دا ښار د سمنګان له نورو ولسوالیو سره د لارې او تنګیو له لارې وصل دی چې خلک د سوداګرۍ تعلیم او کار لپاره ورته راځي بازارونه ودانۍ او ټولنیز مرکزونه د سیمې د اړتیاو مطابق جوړ شوي دي او د خلکو ورځنی ژوند پکې څرخي د سمنګانو ځینې غرونه او تنګ لارې د خاورو دي او طبیعي ښکلا یې ساده ده دغه ځای بیا د تخت رستم مشهوره سیمه ده دا مخامخ چې ښکاري دا د تخت رستم یا د رستم د تخت په نوم شهرت لري تخت رستم بیا د سمنګانو ولایت په مرکز ایبک کې د ښار لویدیځ لور ته په دغه کوچني غر کې جوړ شوی دی دا ځای د بودایي دورې پورې اړه لري د دې جوړښت د کوشاني امپراتورۍ دور سره تړاو لري چې هغه وخت بودایي دین په دې سیمه کې ډېر خپور و ملګرو تخت رستم ساحې ته راغلو تخت رستم د افغانستان له هغو لرغونو ځایونو څخه دی چې د اسلام نه مخکې تمدن څرګندوي په تصویر کې چې وینئ دا یوه ګرده لوړه ډبرینه ودانۍ ده چې د عبادت لپاره کارېده په منځ کې یوه لویه ستوپا ده چې د عبادت مرکز و د دې ځای تر ځمکې لاندې او شاوخوا ګڼ غارونه کیندل شوي دي دغه غارونه د بودایي راهبانو یعنی مذهبي کسانو د اوسېدو او عبادت لپاره و دا ځای په بشپړ ډول له یوې کلکې ډبرې څخه تراشل شوی دی د افغانستان له نادره اثارو څخه دی چې په مستقیم ډول په ډبره کې جوړ شوی وي دا د بودایي راهبانو لپاره یو مهم عبادتي مرکز و خلک به دلته د عبادت مراقبې او دینی مراسمو لپاره دلته راتلل دا ښیي چې په پخوا وختونو کې د افغانستان شمالي سیمې د بودایي تمدن مهم مرکزونه وو تخت رستم نوم وروسته ورکړل شوی ځینې خلک وایي چې دا د رستم تخت وو خو اصل کې کوم تاریخي ثبوت نه لري دلته څومره جالبه ځای دی دې ځای ته ختل ډیره سخته ده ځکه دا ډیره لوړه ډبرینه ودانۍ ده خو محمد وزیر عمري صاحب نو دې کارونو کې بیا بیخي زړور دی
دومره سختې ډبرې ته چې د ختلو او بیرته ښکته کېدلو هېڅ لاره نه لري دا پکې دغسې په چټکۍ سره ور وخت. راځئ وګورو. دا د اریانا خاوره دا د خراسان وطن دا افغانستان وطن دا افغانستان وطن دا افغانستان وطن دا افغانستان وطن دا د اریانا خاوره دا د خراسان وطن دا افغانستان وطن دا افغانستان وطن دا افغانستان وطن دا افغانستان وطن دا د افغانانو کور دا د غیرتیانو کور نه ټیټوي سر چاته دا د باتورانو کور دا د افغانانو کور دا د غیرتیانو کور نه ټیټوي سر چاته دا د باتورانو کور نه ټیټوي سر چاته دا د باتورانو کور دا د میرویس مسکن دا د احمد خان وطن دا افغانستان وطن دا افغانستان وطن دا افغانستان وطن دا بالاخره درنو دوستانو دا د ایبک ښاره بیرته روان شولو مخ په کابل. په لاره کې مو دغه ساحه کې د ډریورانو د بې احتیاطۍ له امله دا پیښه هم ولیده. دلته تاسې وینئ همدا اوس تازه دغه موټر چپه شوی و خو پکې ناست ټول کسان الله تعالی ساتلي وو مګر سخت زخمیان حتمن وو. د دومره سختې ضربې سره چې موټر دومره خراب شوی خو د الله تعالی فضل پر ناستو سپرلیو شوی او څوک پکې مړه شوي نه وو. د یوې کوچنۍ ماشومې وضعیت بیخي نازک و هغه مو سمدستي راواخیسته او یو موټر ته مو له خپل پلار سره یو ځای کېنول او نږدې د پولي خمري بازار روغتون ته مو واستول. بس له دې حادثې وروسته موږ هم یو څه خواشیني او خفه هم شو او خدای شته یو څه احتیاط مو هم شروع کړ. په لاره کې زموږ د موټر بریک هم وشکېده خو اخندزاده صاحب موټر په ښه شکل کنټرول کړ. دا په اصل کې زموږ د موټر لومړی عوارض و چې په دې سفر کې مو وکړ. موټر مو ډیر نوی نه و خو ماشاءالله په مزل کې بیخي اول نمبر و. راځئ تاسې د دې مستري خبرې هم واورئ. کومې ځم حرکت وکړ حرکت هم لغمان نه حرکت کړی کابل ته کابل نه کندوز ته کندوز نه مزار شریف مزار نه سمنګان باندې اسراو لیکل روان اوس په دې بستلار کې هم دا وارث کړی لاره کې دا یو چې وارث هم نه کړی خلک ګاډي ماشین نه جام کړي د اختر نه را په دې په موږ تقریبا یو لس کیزه ماشین چې کړی خلک 50 زره ماشاءالله بس دا زمون کمال نه دا خپل قدرت موټر کا کټایټ موټر راکړ دا د یو شهید موټر دی هغه کرامت دی. نو ملګرو نور به مو څه سر در خوږوم. له دې ځایه هم روان شولو. د ماښام لمونځ مو دا د سالنګ ته بیرته راورسولو. دلته نو هوا بیخي ډیره یخه وه. یوه شیبه له موټره ښکته شولو تر مسجده ورڅک پورې سم یخ وځپلو. ملګرو ویل عکسونه اخلو خو ما ورته وویل چې په دې یخ کې زه عکسونه نشم اخیستلی او بخښنه غواړم. له سالنګ څخه په خیر راتیر شولو او له څو ساعته مزل وروسته مو د شپې 10:30 بجې شاوخوا د پروان ولایت مرکز په دغه رستورانت کې ډوډۍ وخوړه. ځینو ملګرو قابلی پلو او ځینو سیخ کباب خوړل. بس دلته نو ښه وږي شوي وو که لږ مو نور هم ډوډۍ ناوخته کړې وای شاید یو بل سره مو ښه جنګ کړی وای. او ملګرو بالاخره دا د شپې 11:30 بجې دی د ګران هیواد د زړه کابل جان ته بیرته په خیر سره راورسېدو او همدلته زموږ دا ویډیو هم پای ته ورسېده. ستاسې له اوږد زغم او صبر څخه نړۍ مننه کوم. نور مو په پاک باری تعالی سپارم. د ژوند په ټولو چارو کې موفق اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو دپاره زموږ د بلبلانو بڼ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.